ایران فضا ته د بالستیک توغندي توغولو لپاره چمتووالی نیسي. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. نړیوالې رسنۍ وایي چې ایران فضا ته د بالستیک توغندي د توغولو لپاره چمتووالی نیسي او ښایي دغه توغندی په سمان ولایت کې د امام خمیني له فضا مرکز څخه وتوغول شي. په یو راپور کې ویل شوي چې د مسکار ټکنالوژي شرکت له لوري د سپوږمکۍ اخیستل شوي انځورونه د دغه توغندي توغولو ځای په ډاګه کړي. امریکا د ایران دغه کړنه ګواښونکې ګڼي او د ایران اټومي شخړو زیاتېدو مسؤلیت د دغه هیواد په غاړه اچوي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.